لږ ډېر ماله وزن راکړه. یو لفظ مې خوښ نه دی، چیف ګیسټ. زه ګیسټ یم، ګیسټ میلمه ته وایي که نه. نو ما ته تاسې ووایه، تاسې که سلطانوس ته راشئ نو تاسو خو به بلکل زه میلمه نه ګڼم نه، او زه هم میلمه نه یم. سیده خبره دا ده چې دا زما یو نغری دی، عملي نه دی، زه پوه یم په قصه باندې، دا زموږ بدبختۍ دي، خو دا زما یو نغری دی، زما له سوچ مطابق، زما له فکر مطابق. دغه پورې ستاسې نغری دی، دغه پورې زموږ د ټولو دا داسې قصه ده. نو میلمه پکې څوک نشته. البته لالا خبره وکړه چې یو میلمه پکې د سوابۍ دی، مردان دی، سوابۍ دی. نو بس چلو ځه دته به مونږ د میلمه په نظر وګورو، خو ما میلمه مه ګڼئ. بل ما نه به زده کړه څه وښئ. زه په خپله په کچات ناکې یم او له زده کړې د مرحلو نه تېرېږو. د خلیل ورور پوره نړۍ مننه چې ما ته یې غږ وکړه، راویې غوښتلم، او د خپلو ورونو زما یو فینټسي ده، یو لیونتوب مې دی، یو چل دی، هغه خوند راکوي چې ته په ولس کې یې، او په ولس کې بیا په څه خاطر یې، نو په هغې باندې خبره کوم. نو د ده مننه، د خلیل ورور او زمونږ د دې ارمان ورور مننه چې دوی ما له دغه ځای راکړه. بیا دلته چې کوم میلمانه ناست دي، مشران ناست دي، د دوی د ارګنایزینګ کمیټۍ بلا مننه. او دوه ټیمان دا گیم کوو، نو اخري مرحلې ته چې دی نو تاسې رسېدلي وئ دواړه. دا چې چا ګټلې ده لږ لاس اوچت کړئ، زه به پکې خطا کېږم. هغه څوک دي؟ اوکې ښه. او دا چې مونږ وایو بېللې ده، نو هغه دا ملګري دي، تاسو پټ کړي دي، لږ یې ښکاره کړئ پلیز، که نه؟ نه ګرمي شوې ده، نو که لږه هوا ورته میلاو شي خو به یې. اوس خبره اسانه ورونو او لنډو یم. د دې ناول تپوس کوم، اقبال ورور ته خبره به بل ډول وکړه، هسې تاسې ماته ووایئ یا به تاسو ګټله او یا دی که نه بل شان به کېده، جواب دی وګټله. ټیک ده؟ یو ورور پاتې راغی، یو ورور دوه قدمه مخکې لاړ. لوبه ده، انټرټینمنټ دی. زه بنیادي طور ډاکټر یم، نو مونږ د دې قصې نه خبر یو چې کله ګراونډونه میدانونه آباد شي نو په هسپتالونو باندې به رش کم شي، ځکه چې دا د صحت علامات دي لوبه. نو دا پازیټیو اکټیویټي ده، دا یو مثبت کار دی. په دې کې د دې کل تاسو د خپل زوره خبر نه یې، دا ماته پته ده، دا پوره نړۍ ته نه ده خبر. دا زمونږ چې په کومه منطقه باندې ژوند کوو، دا چې میشته یو، کوم ځای چې پراته یو، له دې دا کل د ډېرو قصو نه دی خبر. خفه کېږئ به رانه نه، ما ځان در بخلی دی د ورور په حیث باندې. نو د ورور په حیث باندې مې واورئ هم. نو کوم چې کشران یې هغه ته دا خبره لږ نیغه کوم، که کوم ممزول یې یا پکې یو کس نیم دلته ته مشر ولاړي، نو د هغه نه به دوه لاسي بښنه غواړم او دا خبره بیا کوم چې مونږه له ځانه نه یو خبر. مونږه په ټاټۍ کې ژوند کوو، مونږ سینه ډبوو چې مونږه پښتانه، او بیا زمونږ دا ملک دا له دنیا د ټولو نه تکړه او غیرتي او ناکاره او مسلمانه او قیصه، دا ټول ګپ دی. زمونږ ژوند ډېر وروسته دی. ما دې ته خبره وکړله، ما کیله راواخېسته او د لالا ته او اقبال ورته مې دا ووایي چې دا څه شی دي؟ وایي دا کیله ده. اوس لالا، اقباله، خلیله، ناظم صاحب که څوک هم که دې ته وایي چې دا ډاکټر صاحب ورته ووایي چې دا مڼه ده، نو که ته زورور وي او په سر دې راله ټوپک کېښو نو کېدای شي ورته مڼه ووایم، خو مڼه نه ده، دا کیله ده. نو که تاسو ته څوک دروغ وایي چې ستاسو ژوند ډېر ښکلی دی، نو دا به دروغ وي، دا دروغ وي. زمونږ خو ښکلی نه دی. زه اکثر خبره کوم، زما ذاتي طور نه د بادامو ټرک ډوب شوی دی یارانو ملګرو ورونو، نه مې بل کوم داسې نقصان شوی دی. یو نقصان مې شوی دی، هغه نقصان مې په ککرۍ کې زیلې کړي دي، هغه نقصان مې د سینې نه وځي نه، هغه نقصان مې دا دی چې دغه مشر ورور فاتح خان په دې زنګون باندې اخري ساه اخیسته. یو نقصان مې دا نه هېرېږي چې ما خپله مور د لاسه نیولې وه یوه ورځ، او له دې وطن باندې
ناصر راغلی و د ترهګرۍ په شکل کې او زما کور ډایرکټ ټارګټ و خو ما چې کله خپله مور د لاسه ونیسله او ما د کوره وښکله نو د هغې هغه رودونه اوښکې چې په مخ به یې دی اگر چې باران بیخي ډېر و نو ما هغه اوښکې نه لیدې خو هغې مور هغه خبره چې بچوړیه کور پرېږدو ما وی و مورې کور پرېږدو نو خبره او له هغې نه پس دریم غږ مونږ وتښتېدو ابټاباد ته هلته راته بیا عکسونه رالل او په دې ټیویانو مو کتل چې د کوره مې لوګي خاته نو څه ویر څه خبرې زما دلته چې دی نو اذان له پرتې دي دا مو کله کله خفه کي خو په دغه کې یو لسیزه تېره شوه 10 کاله تېر شول اوکې زه دعوه کوم د غیرت د ننګ نو اوکې هغه کورونو ته رالو هغه ځوړند کور مې بیرته جوړ کړ هغه مور مې بیرته په هغې کور کې ناسته ده خو یو خبره زه په جار کوم ورونو دا نقصان فقط د سلطان وس صاحب نقصان نه و دا نقصان فقط د ډاکټر سراج نقصان نه و تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه د لاس اوچت کړي چې زه ستا په بربادۍ باندې خوشحاله وم هېڅوک نشته بیا لازمي دا نه ده یو خبره یاد ساتئ ډېرې اوپن خبرې کوو په خپل کلي کې ولاړ یم زه خپلې مور ته دیدی وایم دا لازمي نه ده چې زه او ته موږ ټول به د دیدې نه پیدا یو نو رونه ویو ګنې رونه نه یو داسې نه ده سیاست یو بل رخ اخیستی دی انتهایي ګندګیر شوی دی که څوک هم نن دا شی په لاس کې یو خبره کوي نو ټول یې اټومیټیکلی کم شي هغې وجه دا ده چې ګنې دا به بیا فیبریکیټډ او مصنوعي خبرې نو هغې نه خوند ختم شوی دی بیا مونږ داسې ګن نیولی دی چې خلیل ورور ما بې عزته کوي زه خلیل بې عزته کوم او له ده به بې عزتو کې خپل عزت ګڼم ګټم داسې کله کېدی شي نشي کېدی په یو صورت نشي کېدی ساده خبرې کوو د کلي کلویزۍ خبرې کوو د خپلې محلې خبره کوو ما ناظم صاحب ته یو خبره وکړله په مرمرو په مرجانو په ماربلو باندې که دا روډونه او دا غرونه او پته نه چې څه چلو شي که په دې باندې مونږ ګرځېده شروع کړله هم ښکلې خبره ده خو که انسانیت رانځي اخلاقیات رانځي له پښتنو د منځه مینه ځي نو دغه ورور دې هم په تندر ولګي او دغه ودانۍ دې هم په تندر ولګي ستاسو او زمونږ ترمنځ دا ټایم ستونزه څه ده مسله څه ده چاته پته شته ما بیګا کته زمونږ په کلي کې ډزې شوې که نه ډزې شوې او دا هر ځای شوې د دې ورور او زما او ستا سویمه ده ستا د خپلې برخې نه خبر نه یې زه د خپلې برخې نه خبر نه یم بیا ګڼم دا چې د یوې موره که نه یو پیدا خو په ربالعزت مې د قسمي چې سړو ورونه یو او ته ما ته ډزې کوې او زه تا ته ډزې کوم ګپ ته نه لګوو سیاست اوس په دې ټایم کې نیغ په نیغه قطعا نه ډسکس کوم لفظ د سیاست نه کوم لفظ خو یو خبره ده زمونږ او ستاسې د پښتنو د ټولو نه غټه ګناه دا بالکل نه ده چې مونږ پښتانه یو زمونږ د ټولو نه غټه ګناه دا ده چې مونږ غیر سیاسي یو مونږ د خپلې برخې نه خبر نه یو آخري خبره به نه خیر دی خو یو خبره تاسو سره شریکوم په خاطر د نالج پاکستان لالا ناظم صاحب پاکستان او دا ټول واورئ او دا سټیټسټکس دي د انجینیرینګ کونسل یو اډیټ نامه کتاب شایع کېږي هر کال شایع کېږي دا څوک هم ترلاسه کولی شئ ګوګل یې کوئ دا زه چې کوم سټیټسټکس تاسو له درکوم دا حساب کتاب د سره په منټ کې شریکوم دا وګورئ تکړه لکان یې ټول پاکستان 130 ارب یونټه بجلی پیدا کوي څومره 130 دا په پیزو واورئ پلیز د پاره د رب دا واورئ یو بل سره یو کوئ بل ته ورسوئ 130 ارب یونټه دا ملک بجلی پیدا کوي په 130 ارب یونټو کې ناظم صاحب 10 ارب یونټه ستا کور پیدا کوي پښتونخوا پیدا کوي 10 ارب یونټه په دې پاکستان کې هایډرو پاور هغه د بجلی د جوړولو ذریعه چې د اوبو په ذریعه جوړیږي دا په پاکستان کې ټولې 22 منصوبې دي په 22 منصوبو کې په پاکستان کې په سالم پاکستان کې 22 دي په دې 22 کې 15 منصوبې
ستا په کور کې دي، په پښتونخوا کې دي. د ټولو نه ارزانه ترینه بجلی مونږ پیدا کوو. اډیټ نامې مطابق پاکستان لمونږ فی یونټ بجلی په 80 پیسې ورکوو. په څو؟ په 80 پیسې. اوس دا داسې ده لکه د ناظم صاحب چې رشل تعالی باغي او د باغ تیار شي او کریټونه بند کړي او د ډاکټر صاحب له کریټ ورکړي په 15 روپۍ. ډاکټر صاحب له کریټ ورکړي په څو؟ په 15 روپۍ. او زه کریټ بند کما هلته لاړ شمه داسې پې سور رنګ ولګامه یو چل وکړمه او واپس د باغ دا میوه چې د په خپل لاس بند کړې ده دا کریټ دله زه په 25 روپۍ ورکوم. تاسو یونټ په څو والی نن؟ په 34 په 40 روپۍ هغه یونټ تاسو واپس الی چې کوم تاسې ورکوئ د ملک د 80 پیسې. دې ته مونږ وایو اویرنس، بیداري. ته او زه د څه نه خبر یو مړه، ټول سړي را باندې لګیا دي، کله دې کلي دی، کله دې وطن دی، که د هر ځای دی، که دا سپین دروبي دي، دې ما استعمالوي، دې تا استعمالوي او په هر صورت به در سره خوږه خبره کوي او په هر صورت به در سره خاندي په خاطر د دې چې دې ستا په سر وړوکې بادشاهي کوي. دې سبا ممبر صاحب جوړیږي، د امنه جوړیږي، د سینیټر جوړیږي، د وزیر جوړیږي، د ستا په سر جوړیږي او بل ورځ ته په فیسبوک ستای شي سیلفي ود ام پی ایس صاحب سیلفي. الکه دا خو تا جوړ کړی دی، د خپل توان نشته، د خپل زور نشته، ستا وزیر ته کټ کا دی روکیږي. نو خودداری پیدا کوي. دا ز کولاو په خپل کډه کې دا خبره کم وړه غوندي خان ګوټی ده والله التیم کو ارزای کو او خپنره کو چې پدې کې داسې نه ده چې زه غریب یم د کور سره او د پولان او د علم په سر مې کور دی او دا په قرآن کې لیکلي دي چې ته به همیشه کامیاب او زه به په تا پسې چې دی نو لوټه ګرځوم او څادر به پسې ګرځوم او وبه ګرځوم او خانجي لاړ او خانجي راغی او څه خوی ولا بیا مونږ خراب کو تاسې ولم خراب کوي. د غریبه میډل طبقه د خان لا خوی خراب کی. څنګه ولا خراب کی؟ خان اکثر غول خوري او دی وی سخ کولی خبره د وکړه خانه هغه بار بار دا او دی بار بار وی سخ کولی هغه یو ټیم دا وګڼي چې خاصه ماره ټولې خبرې ناویاته دي دا خو د کاڼي کرخې دي ملغلرې دي نو دا خوی ولا منږ خرابو. نو یو خو د پاره د رب العالمین بادشاه وخت کوته دی تاسې به ستړي هم یې کورونو ته به مې زه به هم تادي کوم زما د تادۍ څه قصه نشته دی ډوډۍ دې قضا شي والله بالله هر څه دې قضا شي خو دا ما چې خبره وکړله دا مې ډېره د زړګي نه کړې ده د یو بل سره په اوږه اوږه ودرېده دي سیاست هر څوک د خپلې ډډې کوئ. پرون نابله ورځې یو هلک د پاکستان ستاسو او زما د ټولو په شریکه د پښتون قام مشر چې مونږ ته ډایرکټ پیدا نه یو باچا خان بابا په هغه پسې غول خوړل سپکې ردې ویلې ما ځان له یو فیصله کړې ده مونږ داسې کار کړی دی چې مونږ ورور خپل ذات ورک کړی دی خاورې کړی مو دی بیخي مې می آی زه د دې نه راوتي یو ته یې سم نه ته به صحیح البته له دې راوتو نه بعد اکثر زه خلکو ته وایم د مې نه راوځه اولنۍ چابي ده فلسفه دا وایي د کامیابۍ اولنۍ چابي دا ده چې ته د مې نه د خپل ذات را بهر شي. نو د خپل ذات را بهر شي بیا ما کتل چونکې د سوشل میډیا وخت نو په دې کې هغه یوه طبقه خاص لګیا وه او هغوی د باچا خان بابا خبره ماین کړې وه د هلکه د دغه شي خبره یې ماین کړې وه نو یوه طبقه صرف لګیا وه او زه بیا کله کله شپه روڼ کو کله کله مونږ په دې باندې سر ونیسو ویر کو دا چې مې شته وي چې نه مو ټرک ډوب شوی نه بل څه تا به څه خبرې بیا داسې د ځمکو نه تنبئ هلکه ته په پی ټي آی کې شوې او ته په نون کې شوې ته په دال کې شوې دی په نشترۍ کې شو څوک په څه کې شوی او یی که نه دا لالا دی دا شیزو مې زه آسان دا مثال در کوم دا لالا دی زه د سلطانه سیمه یوه ستونزه راغله یو مسله راغله او دا لالا زما سره په دې مسله کې دومره ودرېږي زه ورته مینت کوم جرګه پې کوم لالا مه کوه
دې کې تکلیف دی دا سړي زورور دی لالا وی خدای ګواه دی که یو قدم رستو کېږم او دا لالا زما د پاره په دې ډګر جیل کې 2 ورځې هېڅ بې صبر ناقه تېرې کړي ما ته ووایه چې زما څه پښتو په کار دی بیا د لالا دا خبره دا حرکت دا 2 ورځې جیل تېرول دا هېرول په کار دي کنې زه به کوشش کوم چې نسل ته ووایم چې د لالا دا قصه به نه هېروئ نو یو طرف ته خو دا اسانې ترینې خبرې دي که اوس فلسفې نشته ملګرو ورونو سکه ورونو د بابا قصه د چا ده نه په دې کې لږ غلطي زمونږ د نیشنلیسټو هم ده موږ ګڼو دا چې بابا صرف زمونږ بابا دی چې څوک په پښتو کې غږېږي دا د هغو مشر دی د بالکل په ژوند کې یو رتی یو سیکنډ نینو سیکنډ دې سړي دا سوچ نه وکړی چې زه دې پورې ډلې له دا جیلونه تېروم او جیلونه یې داسې عجیبه جیلونه دي چې په بابا باندې چا پی ایچ ډیانې کړي د هغو هغه تیسیس ما پړاو کړي دي او انټي تیسیس مې پړاو کړي د بابا یو کتاب 2 اخو آسان کار دی تاسې مونږ یې پړاوالی شو چې له ده سره کم کار شوی دی بیا چې کله بعد دا لالا ما ته په کور کې خبره کوي نو دی ما ته په مثال د توګه وایي هلکه د سړي زیې شه ګورې تا له نیکه او پلار دومره سختې تېرې کړي نن ته خوشماشه شوې په ځان نه پوهېږې تا له ګورې میچنې وړې کړي دي دی داسې وایي که نه وایي دی بادشاه خان صاحب دغې سړي تاسو له او دې قام له بغیر د لالچه گورنري یو طرف ته ملاوې ده په پلیټ کې راوړې وه بل منصب بل طرف ته ملاوې ده هغوی تاسو ما ډېر په کچه کاڼو تلی په کچه کاڼو مې متلی دا د قام د شتون خبره ده د قام د ودانۍ خبرې دي نو په کومه کوټه کې چې به ډېره تیاره وه نو هلته یې اچاو نو په کوم ځای کې چې به برغولی او د کاڼي دا وړه چې پې وړېږي دا چې به ډېر غټ و نو په دې سړي باندې دا چونګ چونګ غنم اچول او د هغې نه بورۍ ډکول تاسې لږ غور وکئ امیجن کوئ تصور کوئ چې زه یو چونګ غنم اچوم او له دې نه وړه جوړوم او وړه 2 بورۍ 3 بورۍ دا به زه څومره محنت کوم دې سړي دا کړي دي اوس دې سړي ته دلته کې څه خلک په پاکستان کې لګیا دی او بار بار سپکاوی کوي ما ونه کاته چې د مختلفو ګوندونو ملګرو 2 کرښې لیکلي چې وسړو ته نن د پلانې پارټۍ سره شو یا پلانې پارټۍ یا پلانې سړی زما لیډر دی خانو تا زما نیکه وکنځه زما مشر دی وکنځه سپک دی که نو اوکې بیا مونږ له ورکېده ښه دي یاره ننګ څه ته وایي پښتو څه ته وایي پت څه ته وایي دا مونږ یو بل ته سینې په چی شي ډبو یارانو نو خبره اوږدوم نه بابا او د بابا نه مخکې یو هستي ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه وایي بدل اغستونکې د معاف کوونکي نه غوره کله نشي کېدی یعنی معاف کوونکې د بدل اغستوني نه 50 پیرې زیات غوره دی نو یو مهرباني دا وکئ زه تاسو ته نن یو جنګ ښیم هغه جنګ د ځان سره کېږي او موږ ټول په دې ټیم کې لګیا یو د ځان نه مو جنګ بیللی دی ادن نه چې کوم سړی دی هغه وایي که دا کار دې داسې ونه کړو نو ته ورکېږې نه لته یې واچوه ګورې پښتو دې کچه کېږي انو هلته کې اړم یو نو دلته اړم یو دا دننه سړی چې دی در اغوستی یو په لړزان کړی یو له دې سړي نه جنګ وګټئ دغې سړي ته مونږ شیطان وایو نفس ورته وایو له ده نه جنګ وګټئ اولنی پټلی د ژوند دا ده نو بیا به مونږ دا ژوند د هر چا نه وګټو نو دې ته مونږ وایو په ځان جبر وکئ که تاسو ما ته یو خبر زیات وکړه نو خیر دی په ارام درته داسې درځم په مینه ته یم چې وروره جانه که ښکر دې راختلي هم دې نه منم خو تربیت دا دی په ځان مې جبر زده کړی دی تا ښه ووې بس عجزۍ ته راځو ملنګۍ ته راځو درویشۍ ته راځو مونږ په کومه برخه باندې بدماشي کوو مونږ په کومه برخه باندې چې دی نو سینه ډبو او په دې قام کې زمونږ ورځ ده کومې داسې ډېره ښکلې ده دا اشارتن لږې غټې خبرې شوې وړې خبرې دا دي د کلي په لیول باندې چې مکالمه یې زده کوئ کتاب ته ووایم حاجي صاحب ته لالا ته خبره کوله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ژوند د ټولو نه اولنی لفظ څه نازل شوی و اقرا اوس رب ډېر پوهېږي که ته پوهېږې نو چې رب پوهېږي نو دا اقرا ولې نازله او دې رب ته پته نه وه چې دې سړي ته زما دې حبیب ته به بله ورځ قدم په قدم انتهایي سختۍ به پڼې به پورې به وینه راځي زنانه به خزلې اچوي څوک به یې نه مني په کور کې به ورته اپوزیشن جوړېږي
خود په نوابی سرداری وډیرپن چودراهټ او پته نه څه دا نازل نه کړه، اقرا یې نازل کړه. زما د خبرې مطلب دا دی چې دا یو اقرا نه کار والی په تور ټکي کې بې حد زور دی. د تور ټکي نه علاوه ستاسې او زمونږ په ژوند ښکلا ممکن نه ده، پرمختګ ممکن نه دی، په یو ډول ممکن نه دی. کتاب ته ګوته واچوئ، په هر صورت یې واچوئ. شپږ اته کاله کې زینما پیپر کاغذ ختمېدو والا دی. انفارمیشن دور را روان دی. له چا سره چې ډېر انفارمیشن دی له ده به نوکري او قصه او ډیمانډ په دنیا کې هسې هم ډېري. ډیپلومې شروع کوي، پښتانه د ځان نه ځان خبره کوي. بیا آسان کار تاسو ته ښیم، نن د ګوګل دور دی. هېڅ ټیک ټاکو ته مه کښېنئ، لسو منټه شلو منټو له کښېناستئ اټس اوکې، ټیک ټاک وکئ. په ګوګل باندې تاسو یو شی سرچ کوئ که نه یاره، تاسو او مونږه اجرې غیر آبادې کړئ. په اجره کې ناست شپږ اته د تره زامن مالې پر رب قسم یې به درته په بازار کې دوستانو خبره کوله حاجي صاحب وی مونږه په دې خپله اجره کې دا شپږ تنه د تره زامن کینو چې د سار بانګ روالي نو یو بل ته وګورو چې ښه بانګ وي مونږ روان شو. د دې ټایم پورې مونږ یو بل سره خبره نه کوو. دا څومره غټه ازمیه ده. سوچ ورته وکئ. اټریکشن دلته چا ډېر دی؟ هغه علي شاه هغه د هغې شي ته چې ته وګورې 2.5 لکه خلکو شیر کړی، 15 لکه خلکو فالو کړی، یو پته نه یو چل دی. هغه یو هلک په دیر کې دی، هغه وایي زما ښځه ده، هغه وایي زه دې نه یم. دې غول غپاړو ته چې ته ګورې 15 لکو خلکو هغه ګوري یاره ناسې ورته ته به د ودو خبرې کوې، هغې ته به 10 تنه نه کښېني او نه به کښېني. نو مطلب څه دی؟ مطلب مې دا دی لاس پخولو نه بیخي خلاف. لکه مطلب مې دا دی اپریسیشن دی. چلو دا خو د ویر خبرې دي، مونږ خو خفه یو، زمونږ سره څه ډېره قصه نشته په دې وطن باندې. باس وکړو، بیا اکثر ماته مشران قسم کوي پینډۍ دې یاده کړه، وایي پینډۍ د دې وطن خپسه ده، د دې وطن خپسه دغه ځای دی. د وزیر اعظم دی، د اودو سړی دی، پروګرامونه شروع دي، نو بل ورځ دی راولي، نو بل ورځ دی ورک کي، نو بل ورځ دی راولي، نو بل ورځ دی ورک کي. نو دا څوک کوي؟ دا دی کوي. او له دې شاته واحد خبره دا ده امریکا ولاړه ده. او په خدای په رسول مې د قسم زما تحقیق دا دی چې دا ملک اوس هم کالوني ده او له دې واګې فل د امریکا په لاس کې دي. دا چې دوی وایي مونږ ازادي او نه ازادي او کیسې او کهانۍ، خو دغه خبرې غټې دي یاره. مونږ په پاکستان باندې نه وس رسي، نه مو خو د یو بل سره مو د وینې او د مینې حق شته. زما داسې جولۍ د هلکانو جولۍ درته غوړومه 2 وطنو باندې که دې خبرو اثر وکړو دا به زما ګټئ. بخل شروع کړی، ما هر چا سره دا خبره شریکومه. اخري خبره بس ختمه، دا شریکوم په لالچ باندې. په دې توره سک کې یو هلکو ما هارن وکړو، په هارن باندې ما ته له مور کنځل وکړه، له مور کنځل یې وکړه. ډېر بد یې لالا مور وکنځله. ما سره یو د تره زوی دی سرجن صاحب دا ناست و، یو بل ملګری ناست و، دوی برن برن شو. ما یې کښېنئ دې خبرو ته خو مونږ ځیرېږو، دا موخې ګورو. زه کوش شلمه، ما وی رورې او دا 4 تنه د موټر را کوش ورله جنګ ورغلی و. ما سایکالوجي ویلې زه پوهېدم پې چې دا جنګ ورغلی دی. نو ما ورته وې تاسو د یو بل سره اول نه پس خبر په شر یې غوسه یو بل ته ما ته مو ځکه کنځل وکړل. وی چې نه حامد تاسو نوم دی یاسر، د کوم ځای د شنه یم، څه کار کوې؟ ملیشیا کې یم. ما وی یاسره تا ته زما مور معلومه ده چې عمر یې څومره دی؟ 2 کاله زما د مور عمر دی. د جوړونو په مرض اخته ده. نو والله بالله دا لاس کاږه دي او نوړی داسې خولې ته وړي. اوس دا ما ته ووایه چې زما له دغې مور سره به دا عمل ته څنګه کوې چې دا تا لفظ استعمال کړو؟ په دې عمر کې به دا عمل ته څنګه کوې؟ غلی شو. ما ستا مور شته و څومره عمر دی دومره دی. دا د خدای په مخ کې خدای حاضر ناظروم، دا زما مور ده، نه به یم ته پیدا. ایمان مو داسې دی. دا زما مور شوه. د خپل یوې مور په سر بله مور نه کنځو. ته به نن لاړ شې، ته به دې مور ته په سترګو کې صرف 2 منټه وګورې، ورکوز به شې. که ورکوز شوې تا ته به یو احساس وشي. که دغه احساس وشه نو بختورې، که ونه شه نو الله د باندې رحم وکړه. هلک کور ته تللی دی، مور ته یې کتلي دي، ورندار به چېرته نوټ کړی چې دا هلک خو صاحب نارمل حرکتونو کې مور ته ګوري خبرې نه کوي. بیا به کمرې ورغلی دی، ورندار یې مشر ورته وي چې هلک نشه کړې ده، خراب دی. نو هغه ما ته په حکم په 1 بجه باندې فون وکړو چې ډاکټر صاحب دا تا ما سره چې چل کړی دی. نمبر زمونږ د میرزا ګل جان ورور نه هغه راغستی دی. نو چې د ډاکټر صاحب وایي نو ما یې ښار ورې تاسو پېژندم. وی او تاسو خو سلطان اوسه ښکلی ما تاسو ما ته فون پسې کړی دی چې زه خانګوټی یم ګنې؟ وی نه
په دې مې نه دی کړی، خوب دې راله ورک کړی دی، دا داسې چل کړی دی. نو ما خو تاله نټونه مې ټیټ کړي دي او ډېره په مینه مې کړي دي. دا ښکلی عمل ما کړی دی که خراب مې کړی دی؟ وایي چې دا احسان به زه تر مرګه هېر نه کړم. هغه هلک یو 4 میاشتې مخکې ماله یو پرفیوم راولېږلو ملیشیا نه، ډېر قیمتي و، قیمت یې نه یادوم خو ډېر قیمتي و. او بیا یې پکې یو خبره وکړه چې مشر ورور به ولګي او جنډه بنډه. ما وایي جنډه دې روکه شه، اوس تا له ما جنډې له کار کړی دی، زموږ خو ځان له یو لیونتوب دی، تنده مو په فلانی شي ماتېږي، په فلاني نه ماتېږي بس، که نه؟ نو په دې شي کې ما ته بیا ډېر خوند میلاو دی. دا په موقع زه کومه چې زه یې کومه، زما ټول تاسو ته وي وروڼه، نو دا تاسو هم کولی شئ، دا هر څوک کولی شي. یو پیره خو یې وکئ. بیا وایي د سلطانس نه یو لیونی شی راغلی و، هغه غول خوړل، خو په دې خبره کې خوند نشته. که خوند پکې نه و مه کوئ، او که خوند پکې و نو بیا جاري وساتئ. مولا رحمان رحیم مو